دی بدال کی دے مامور بیا سر مفوکی ته تیواته لسونه خیسره دي او زری نکاب کې جوړولی دربابو سلونا ترمیری دا بوزا ته دنیا واوړي بیا راوړي او درخانه وزه دی نه ته ځاړي راته بیا آزاد خان یو مطاب جوړ شو د منځي کنده ډېرې نسوار کو اخیر آزاد خان و دې جوړ شته بیا زه خبردار نو کارم امام خدا خبر ده په یوه سال په دور کې کته پر باندې وځي د اور کې په خوږی کا سره مو پرې دی راوځي منډه ولا مور ورکه وایي چې ونه وځویا ولور د حکومت په شادي راځي چې دا سړی ډیر دور ته غلي ما زرا واخري به زور وځي کوي څه ښه کله دا خبره ورته وکړه اخلاص قدم یې واسورېږو ودرولې دی زه خان و دی چوکزه ته چې اچې ته تیز تړي کړي ته یې نوره نه کړې خو یې درته وچوه पर्दे दम खान पदी की पर्दे दे जानते औरत क्या लौड़ नसी तंगी था वो दम खान ने निर्ममी ला समर दे खबर दस पे 13 में रहा खबर है वो टोगला मक्ते ले सुनवा चोलू दफाना मनाए बसार बांधिया है वो 10 साल और गुजार को मंजी कंडो था वो जरी निकाह से पूर्ण वो बसली साले बुमत बांधे वा चोलू दौड़ के गते ना वो सना से वो कानू बुटू घनो बांधे गए बांधे मंडे रवाई دې تیم دې نه و ترغه ولو با غجري ته خو سنانه وته و نه وتلا په تیرانه سکهږي پورو زبان یې هیږي چالاس کې رباب چا سره دریا چا سره سړې چا سره بنجو پلیس کو چوک چرسونه سګي چوک نه شي کوي احوالن ګران ژوند دي رات مې راغور سره ده بلګا ته راغا ته کیا مان څو درې راته نن را وګړه میږي لا څه پېښې دي ته خدای دې مې وګم المیر د مخنه نه لیدل ته څنګه یرانه مانسی ودرېږي ته بیا ژالي وتې ته وخت دی بیا زه خبره ده توقع هم بیا مسار ویا غږ د تسیاده څور دی
دنیا بازار او وخته هغه خبر نه خبر څه میرګي آدم خان جانې مودي دنیا نه لور ټول خبر وته وړي سرونه احساس دې کا د پلان کې راګزار شو پړ مخ لګي یاران ور پاتې دي څه خبره وکا 10 یار پاتې نه شو ونه کړو څوک له شنو په څولې څوک له لاسه چلی دي ولې په څولې دروګه خاصو مخه وړو نو غاټې چې یارانو کا دا باندې ځان اگلا تیرا څوک په کومې لارې لوړو څوک په غراس کې کړه مغرنه څوک په سامنے لارې راوخته ایوی بجې سیم دې ته تنه کې دروازه ته دوا باندې شپته ایران سره دې میروږي بلوږي ودرې دروازه باندې چې فران ګل پاندې ویلو دې کونډې زمونږ دې ورته څه ویلیا ته مو دا دروازه نه خلاصې نو مو بیا دم خان وخت نه صحیح یو دې څوک خلاصې کې نه کړه خلاصه یا پیپر ورته کوو دوه دا جامه کی تا پر یو خزر او غړای په سار دې اوس دروازه خلاص کا پته ایرانی ولې د سپارل کړي ورونو ته چانو سیل کسي بیا دروازه باندې لا سیل کو میروږي جګه په ورته راوخته ته موري دا وخلا دونه میر بني وکا سمو دونه نو مساده مسافرانو وجري کی شو کې سیر دم خان نیولې دې شو کې سمر یخ پښتنه کو بیا مو به باندې خپل راو ها و دې چې زوی آدم خان ته خواص او جری خوري کې ویلار دی وډوره چوکت لای نشي ډیر حال کې ځکه نه جوړ کې نیولې دی ډیر یې څنا جوړونه مولونه شلوري دي خبر دی څوک ډوره لای نشي د سی واسه دې بنی ادم خوري څوک نه بني مونږ واسه د دروازې کې ورته ویلار دی د سی جوړ کې انسان څه بني ادم دکلا دروګاو نو ته نن درا وکړه مې نو واسه ولې زړه کې دا شو چې راول قدم فون مې دا واستر کو ته نن درا وکا لکه بنی ادم کسي رسي غاړي ته ورو ته نن درا وکړې څو ته مونږ نه رسي پنځي پروت څه ویرا و مې راغی چې پیرون ته ادم خاني ولې په دې وخت باندې ویني راغلي و چې شي په بل باندې لکه دلوړ غرو کې جیب کته پورې پټنډه مان دیا ته دې چوکي چوکي بجا غره ورته پرتی دي کته ایران ورته و دی 10 یار پاتې نه شو ته تاریخ وونو مخې وونو آری یار ته ځاړي لکه یا ورور مړی یا میروږي ورته ته دم خونه ونه اته غاټه ته خپانه فزو وقت خیش کو مومن خان سردار زوایم خیش کم او ته بنیر کې سن خان زوای اټول زندګی تو سره مو خاطر ولا کو بنیر باندې او ته تنه نه زو بیا بنیر څه کوم غاټه خو زی تو په سل باندې و مخې وړو راوړل تا ته ساره یې تړې کې دی کاټ کې نه و د زیرا وخت چې زغا غونې ورته جوړ زغا ورته جوړ کو د وسونو جنونه مونږه په جوړې دي نه زغا ورته کېخلا او دې درخواني ټاله پوهچولو ډولې برابر کا دیش میړه د ډولې وروړي او دیش میړه څه کومه دې د وسونو ورې ځای کې